تازه خو ډیر زبردست خبر. زلمی خلیلزاد سره امریکا څه وکړل او ولې؟ ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې څه وشول. که تاسو د امریکا په دغه پریکړه خوښ یاست نو ویډیو د سره لایک کړئ چې موږ وپوهیږو څومره خلک له دغې پریکړې څخه راضي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. زلمی خلیلزاد یو ډیر منافق انسان ده. راپورونو زیاتوله چې زلمی خلیلزاد به ډیر غلط راپور امریکا ته ورکوي. دلته به یو څه شوي و، امریکا ته به بل څه ویلې، او تر ډیرې عبدالله سره ملګرتیا پالله چې ځینې رازونه او پیشبیني به یې عبدالله ته کولې. خو امریکا د زلمی خلیلزاد په دغه کارونو چوپ پاتې نشوه، داسې پریکړه یې وکړه. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد استعفا ته اړ شو او پر ځای د امریکا د وسلوالو پوځ مخکینی لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ګومارل کیږي. یو شمېر لویدیځو او اسیایي رسنیو خبر ورکړی چې امریکا د خلیلزاد له ماموریته خوشحاله نه بریښي، نو ځکه هڅه کیږي چې هغه استعفا ته اړ کړي. د راپورونو پر اساس د خلیلزاد په ګوښه کولو سره به طالبانو خپل ستر ملاتړی له لاسه ورکړی، ځکه وروستیو کې خلیلزاد په هر سټیج له دغې ډلې دفاع کوله. راپورونه کاږي واشنګټن غواړي د خلیلزاد په ګوښه کولو افغانستان او سیمه کې بله لوبه پیل کړي چې برخه لیک یې لا هم نامعلوم دی. د رسنیو د راپور له مخې دانفورد تر ډیره پینټاګون او ناټو ته ژمن کس دی او د دې ټولو سربیره هغه یو سخت دریځ پوځي دی چې ممکن د خلیلزاد په څیر طالبانو سره نرم چلند ونه کړي. باور کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه د دانفورد په ټاکلو سره به وضعیت کې ممکن زیات تغییرات راشي. د راپورونو کې ویل شوي دي چې د خلیلزاد د ګوښه کولو یو دلیل ممکن دا هم وي چې هغه افغانستان کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس ترمنځ راپورته شوي مشکل حل نشو کړای، ځکه خلیلزاد د منځګړي نه بلکې د یو طرف رول لوباوه. د راپورونو په یو برخه کې راغلي چې افغانان هم په زلمی خلیلزاد باور نه درلود، ځکه هغه ځینو برخو کې افغان حکومت حاشیې ته کړی و. تر اوسه امریکا رسما د زلمی خلیلزاد د ګوښه کولو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو، که چیرې تاسو په دغه پریکړه راضي یاست نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ، او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضروري د سره لایک کړئ، او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او لنډ کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره شیر کړئ.